زموږ د افغانستان د چوکیدار دوه سترګې دي او تاسې د چوکیدار درې سترګې دي. کیمره ښیې تم پیاله کې جای کړی ټوله دې چې کې تخ ښکاري لکه اوس دلته بل چې لیکلي که نه هلته تخ ښکاري بیا کشکې دی یو بغل ته بیا د ما چرګ هم پکې نه اچولی هغه کیمرې ته خدای پاماني وکړه خدای په امان کامرې صاحب ډېر خوشحاله یم که خلک ما خوشحاله کوي خو عالمي مقبرې ته دې ورسي داسې ورته تا وکړه دا پیاله ورته هو بېشک بېشک نواب خانه او دلته ته نوم لیکلی دلته وګورې نواب خان او زړه یې هم درکړی دی بیا درته لیکلي ډالۍ له طرفه د حلیمي مطبعې مشکل جوړ کړي دغه ته له کاغل نه ورکوئ ولې کله چې ته واده کې که نه هغه واده ستا چې موږ برابر کړو هغه مېلمنو ته چې کارتونه لیږل کېږي هغه چېرته چاپ کړې هغه کتابچې نه راشکوم او چې موږ درسره مېلمانه شو بیا موږ پکې څنګه وړې و که نه زه تاسې د ما شاته لمن ونیسئ راپسې منډه وئ زه به منډې واخلم و که نه دا تیرا پلار دې ښه سړی دی که نه دی ښه سړی ده خو ما ته وایي مېلمانه به من کره نه راوړي سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو د جلال آباد ښار دی او جلال آباد ښار اړوند میا اسلم پلازه ده او نن موږ غواړو چې میا اسلم پلازې هغه زیرزمیني چې کومه ده همدلته ورشو دلته پرنټینګ ماشینونه دي او همدارنګه دغه د چاپیس کارونه کوي له دو سره غږیږو د لومړي ځل لپاره زه دلته راغلی یم او کله ورغلی یم نیمه دې خواته یو دوه درې ځلې ورغلی یم دروغ د ایمان زوال دی نو په دې لنډ وخت کې ورته نه یم راغلی نواب خانه ته ستړی مه شې خواره مه شې څنګه ښې جوړې خوار مه شې ته ستړی مه شې نور خو ښه و خو خیر اوسې مننه ژوندی اوسې صرف دا خواره کې بیا غلط شو او بیا غلط شو نواب خانه راځه نورې کیسې هلته کوو صحیح ده راځئ دا زینو کې کته کېږو او زینو کې کته کېږو مجاهده ته راځه ته راځه حلیمي مطبعې ته ځو دا تیار لګېدلی یم حلیمي ته ورځو نو ته راشه دا یې څه لیکلي دي دا خو هغسې جوړ کړی همغه ویاله ده که ویاله نه ده چا جوړ کړی نامراد دا حلیمي مطبعه ده څنګه پلاستیک دی کاغذ کاغذ یې ګوره ښه کله چې ته واده کې که نه هغه واده ستا چې موږ برابر کړو هغه مېلمنو ته چې کارتونه لیږل کېږي هغه چېرته چاپ کړې هغه کتابچې نه راشکوم دلته به یې راوړې دلته دا وګورې دلته څوک نشته دلته څوک نشته کومه دي خلک راځه چې پوه دې زما چې کوم ځای کې دي راځه کومه ته دي او دغه چې یې لګولي دي دغه پاس حلیمي پرنټینګ سروس افیس دفتر یې سلام سي خواره مسي څنګه ښې په خیر څنګه ښې په خیر ستړی مسي ستړی مسي ښې په خیر خیرت تاسو ستړي مه شئ دلته دغه واړه واړه بالښتونه دي څنګه یې شکر ده دا بالښتونه یې چاته جوړ کړي نوابه یو خبره ته وکړم ستړی مسي څنګه په خیر او دا غوږونه د لوګي ولې وځي دا د ما نه ولې دلته دیګی باندې کړی ده دغه یې نه ده هغه دیګی قطغ کې کومه ده قطغ دا یې نه دیګي کې اچولی دا دیګی نه دی دیګی ده دا ستا د غوږونو نه هغه راوځي نه دیګی ده یې نه زه خو ستا یم مطبعې ته راغلی د څه شي خطبې ته راغلی مطبعې ته چاپ ته لږ نږدې شه چاپ ځای ته تا ته خو موږ ډېره ښه پیاله شیونه تیار کړي ته ودرېږه تا ته موږ ګفټونه تیار کړي او خدای دې خیر ګفټ پېژنې چې څه ته وایي او جوب دغه ده که نه نه که نه ډالۍ تحفه د څه شي ویالې پیاله کې ټاکس لګولی پیاله کې د چاک یې لګولی دا وګورې تم پیاله کې جای کړی ټوله دې چې کې تخ ښکاري لکه اوس دلته بل چې لیکلي که نه هلته تخ ښکاري بیا کشکې دی یو بغل ته بیا د ما چرګ هم پکې نه اچولی هغه بیا چای نسي چکې پکې کړه خو مالته خو به راته ایښې وه زه به خوشحاله وم هغې خوشحالې دي دا ځل به چرګې والا در څه شی خرڅوئ تاسې چې دي من کرت دا شیونه مستې چکني دا شیونه دغه ښه دي که کتابونه
کتابچې مجلې کارتونه د چاپ مربوط چې هر چی شی دلته ټول کېږي وروره بېنرې لکه چې شي باندې چاپ زه ساده پوهېږم په دونه شیانو دې نه پوهېږي ګوره ته چې واده کوې که نه واده کارتونه څه شته ته چې واده کوې ته چې چېرته ځې تا ته اوس موږ واده ته کارتونه جوړ کړي دي کې چې کوم ډیزاین خوښوې ګوره ورته ښه دا یو ډیزاین دی دا بل ډیزاین دی دا بل ډیزاین دی او دا بل دی دا څه شي لپاره جوړ کړي دا چې کله ته واده کوې که نه هغه خپل میلمانه راغواړي میلمانه چې راغواړي که نه اوس چې ته واده کوې مثلا که نه خپلو میلمنو ته پسې خو ته خپله نشې تللی که نه زموږ ځای کې خو داسې ښه ښه شیان نشته که نه څه رقم د نو دا قاري صاحب څنګه ښه ښه شیان ډکوي دا به تاسو افغانستان ته درلیږو موږ له خیره سره دا خو ډېر ښه دي خو دې کې به میلمانه جای سي دې کې نه ځایږي ته ماته تا ویلې میلمانه ګوره ښه میلمنو نومونه دلته لیکو مثلا ستا خو ډېر ملګري دي که نه دا کوم ځای کې لیکل کېږي همدې شاد باندې دلته لیکي مثلا ما ته کار رالیږي محراب ګل مخلص خیوه به دلته لیکي دا دې کې بند دی چې دې کې دې بند کړه دا کارت ما ته رالیږي دې باندې زه پوهېږم چې اوس دا د نواب خان واده دی ځکه ټلیفون نمبر هر څه پې لیکل شوي که نه دا چې ما ته راشي زه یې شاته ګورم نوم ادرس هر څه ګورم چې دا واده چېرته دی او د چا دی څه وخت دی نو دا کارتونه دلته چاپ کېږي یو بل نو دا سخیل دوی چاپوي کومهلته یې ماشین باندې که نه خپل ماشین هم ده ماشینونه دي کاریګرخانه ده کاریګر دی بس درز غرب یې ټول سهار نه تر ماښامه پورې شپې بس کار دی روان دا خو یوازې دفتر ده که خو زه هم دغه کارت جوړ کړم او بیا ورته ووایم هسې میراب ګل د اوله بار راځي که څه واده درته وکړي بیا به درته دا چاپ اوس خو مې چرګې پېغلې سوي دي که اول د هغې خم کې اول هګۍ خرڅوم وایي چرګې پېغلې سوي دي هغې هګۍ اچوي او وایي پیسې ماته بندوبست شوی دی و که نه بیا به دا ورته راولېږم که دا کارټونه چېرته دلته واک ورکړي چې دا کارټونه ولېږه ملګرو ته دی به ټول غواګانو چرګو دې ته زیړه چرګه توره چرګه خو دا ښې دي که نه خود یې ورلېږم که نه داسې ما نه ولیدلي که نه بل ځای کې داسې شیان کتابچه راخلو ورته وایي و که نه لکه میراب ګل د کیمې ولسوالۍ و که نه ذاتي هم دغلته پکې لیکو ښه نواب خانه یوازې دا کار نه دلته نور کارونه هم کوي ګوره ښه دلته دغه بروشر نه وي هغه غټ هغه د دوکانونو اعلانات چې لیکلي دا وګوره او دې کې ته ځای کړې دا وګوره دا څوک دی دا زه او دا دوه دانې ما درې یو دا ده نواب خان ته چېرته وښیه داسې ورته تا وکړه دا پیاله ورته او بېشک نواب خانه او دلته ته نوم لیکلی دلته وګورې نواب خان او زړه یې هم درکړی دی بیا درته لیکلي ډالۍ له طرفه د حلیمي مطبعې او د حلیمي موبایل او رښتیا رایاد شو حلیمي دې یاد شو موبایل دکان کې تا ته چې ساعت درکړی دا د هغه ورور دی که ورور یې د هغه څنګه ښه سړی و هغه ما ته ساعت هم راکړه ساعت کې موبایل هم چوخ سوی و که نه و داسې ښه دوکاندار و دونه ډېر موبایلونه ورسره و او ارزان یې خلکو ته ورکوی و که نه لکه تاسې دغه چاپوئ او ارزان یې ورکوی ډېر خوشحاله یم که خلک ما خوشحاله کوي خو عالمي مقبرې ته دې ورسي ټول دې مړه کړو ظالمه مطبعې ته مغه وتکې ته مغه ته دې ورسي چاپخانه وایه چاپخانې او چاپخانه دلته دې راشي چاپخانه هغه خو موبایل خانه دلته همدغه شیان دې جوړ کړي که نه چې د خلکو ودونه په دې څوک څه کوي خو چې واده کوي چرګې ساتلي او چرګې خرڅې کړې بیا دې راشي په دې کې د خپل انډیوالانو ته نمونه ولیکي هر شیان دې وکوي زه بله لاره نه تخیم ته ماته خوښ شه دې ته هغه نور کارونه مو ښایي چې تاسې کوئ دلته چاپیس کارونه چې تاسې کوئ که نه هغه ورته یوازې واده خو نه ده ته مجرد یې ځکه یوازې واده دې په کار ده سبا درته لوحه پکارېږي یو دوکان ته دې راځي وې لوحه راته جوړه کړه کارتونه درته پکارېږي وې کارتونه راته چاپ کړه کتابچې درته پکارېږي وې کتابچې راته بیلونه راته چاپ کړه دوکاندارۍ لپاره بیا تاسو کوئ ولې نه دا همدې ته ناست یو که نه منګه خو زه به دغه دوکان خو غلطوم نو زه سخیل ته راسم مې تا نوم چې یو بنډل کارتونه به درکړم د منصف حلیمي مطبعې نه دا ځای ورته وښیه دا ځای کوم ځای دی څنګه راشي دې ته
دا خو داسې ده میاسلم پلازه خو ډېره مشهوره ده په جلال آباد کې چې ته هر چا ته وایې میاسلم پلازې ته ځمه بس سیده به دویمې زرزمینۍ ته راځې داسې بي بلاک ته دویمې زرزمینۍ ته او منصف حلیمي مطبخ خو ماشاءالله په ټول جلال آباد کې خلک پېژني تر ټولو مشهوره ده دا زموږ جلال آباد کې بلد نه یې که دا سنمیږي منصف حلیمي مطبخ مصیبت حلیمي هر سړی به نو انشاءالله اوس دلته راځي زما د کاکا د زوی واده سي هم زم دلته راځم او نور به هم راسي او د چرګوړو واده چې دی بیا چې ته ځې چرګوړي خو مې نه وه د هغوی هګۍ راته اچوي بیا هغه خرڅوم بیا زه واده کوم او زه تا سره واده کوم ته دغه شیان به ما ته جوړی او پیاله کې داسې راوستی یم دغو کې به مې هم راولې ته کاکا زوی به هم پکې راولو هغې عکسونه به ما ته و وټساپ ته کنه راولېږي صحیح ده تاسو افغانستان نه موږ ته خلک وټساپ ته میسجونه کوي وایي موږ ته پیالې جوړې که موږ ته کارتونه جوړ که دا ګوره دا وټساپ ده موږ ته دا شی جوړ که دی تا هغه د نومره ده مطبعې ده که نه هو د مطبعې شمېره ده که نه دا وټساپ ده نور هر وخت دلته راځم و کنه که څوک راځي او که نه راځي پیالې پې جوړوم حضرت صحیح دلته دې راځي یو کار یو خبره دا ډېره ورځ دلته راشي خو په یو شرط چې چرګوړي به نور هلته پرېږدي نه نور نه راځم دلته ولې نور نه راځم ښځه چرګوړو ته بچی درته جوړ نه هغه خفه دي هغه چې زه راتلم هم مرور بیا ما ورته ویله بنګړي درته راوړم بیا خوشحاله شي و کنه بیا راسره رانه وروړم یې اوس یې وروړم ښه ښه شام وړم چې دغه هغه ور وښیم پیاله ور وښیم دی به څنګه خوشحاله شي او هغې ته خپله پیاله جوړه کړو چرګوړو ته هغه هغې ته به ډېر خوشحاله شی ورته جوړ کړه که نه داسې هغه غوندې جوړ کړه ډولۍ غوندې لاندې ورته عکسونه ولګوه صحیح ده که نه صحیح ده زه مې د چرګوړو عکسونه باسم بیا درته راوړم ته خو په هغې ډېر خوشحالېږي و سپین کالي دي د یوې سره کالي دي غوږ د دې خوا ته کړه هغه موټر کې د دې میوه دانه هغه جوړ کړه د سلسلې غوندې چې موټر باندې ولګي ښایسته ښکاره شي موټر خو مې اوس ښایسته سوی ده رنګ مې که څنګه دې رنګ کړ خو ما مخکې هم درته ویلي وو که نه دې ته خو دې نه ویلې نه ده ته مې نه ویله قاري صاحب موټر مې وران و بیا مې رنګ که زغال مې وټاکول اوبه مې پکې واچولې او ټایرونه مې ورته تور موټر خو دې ورته لیدلی نه که نه موټر څنګه دی هغه ولې زما موټر ده که نه خپله دې جوړ کړی و هغې کې مریضان هم زموږ د کور بیا څنګه موټر ته دې نه خو څه رقم دی ته خو موږ ته لږ خو دوه ټایرونه دي وچوکی مې پکې ورکړی ده او چې موږ در سره مېلمانه شو بیا موږ پکې څنګه وړي بریندانو جوړ کړی داسې و که نه زه تاسې زما شاته لمن ونیسئ راپسې منډه وایي زه به منډې واخلم و که نه دا چې راپسې راځئ دا چې به مې کور ته بوځم هغه دی د دې مشر ورور دی بیدار حلیمي که نه هغه ما ته ویلي وایي نواب خان ته زه بل موټر ورکوم هغه ترې نه زه اخلم مارچه کړی مې دی ورسره خاص بینوال دی خو اوس کمبختي ده چې هغه کابل ته لاړ نشته دی او ده هر وخت به دا یادوه نواب خان هغه ویل دې ته بل موټر ورکوم هغه موټر دې نه وایي زه اخلم نه نه ورکوم نه ورکوم هم ملګری دی میوه لاندې دی ښه خو دا خو هغه نه ورکوم یو چکر ورکوم نور نه ورکوم ښه یو چکر ورکوم او یو چکر خو میوه لاندې خفه کېږي نه خفه کېږي یو چکر ورکوم زه هغه وکړه زه موټر مه ورکوه بل کار وکړه څه شی په دغه ځای باندې یو چپه دې ته ورکړه هغه نه نه ولې مې چپه کوي دی خو زه مېلمه یم نه دیجې کې مچو درنه اخلي دیجې نه مچو نه ورکوم نه زه مچو ما ته وایي ما ملا صاحب وایي نه وایي نه وایي ته مچو دې نه واخله ملا صاحب مې بیا وایي قاري صاحب ته وایي ولې چاته مچو ورکوي او ګوره بیا مانښته بیا ملا صاحب یې لیورې نه کړي وای بیا دې واهم بیا مې په ربړ وهي هو په ربړ مې وهي تاسې فلم بکس کې اچوی نه چوکمه ده کمره کمه ده فلم بکس کې اچوی اینې پټ پټ راګوري هغه سره ورانه هغه ستا خبرې اوري نه راګوري پټ پټ بیا فلم بکس کې زه خبر نه یم زه فلم بکس کې راسم پاکستان کې مې هم د توړۍ زوی لیدلی یم ورته مې فلم بکس کې ولیدې داسې خوشحاله و او ورته مې میولان یم زه دې میولان یم څوک ستا چرګوړی فلم بکس ګوري څه پلار مې نه یې ګوري څه پلار مې بیا ته ډارېږي او موبایل دې ورته اخیستی ده موبایل خو هغه راکړه که نه پردې صافی پردې صافي راکړه څه وخت یو موبایل ورکړی اوس یې مې یاد دي هر خپرونه کې ورته یاد دي هغه سړی وه هغه دی دا وایي چرګوړي دې ما ته راکړه دا بسته دوکان درته پرېږدم نه نه ورکوم نه ورکوم نه ورکوم
هغه خو هګۍ اچوي که نه هغه مې هغه ته راوړلې هګۍ مې راوړلې 20 دانې هګۍ مې ورته راوړلې خبرې سلیم صافي سره واده کړی و سالار کباب ولا نه دی خپرونه کې هغه په کباب وخوړ پیسې دې نه وانه غوښتل ورته اجازه ته هګۍ راوړم دومره پنډې ورته راوړي دی ورته او موږ سره مو واده کړی خو تاسې خو مې اوس انډیوالان سوئ ستاسې د شیان جوړوئ نوبت کې لیست کې نوبت ولیکه زموږ که نه نو خو لیکمه لیستونه هر شیان خو تاسې سره دي که نه موږ به ځان پکې اول سر کې ولیکو صحیح ده انګور هم بیا درته راپټوم راپټی همداسې واک نه لرې نه به پلار مې بیا بوسو کې منډي زه بوتلم ښه ما ته وایي راځه انګور در باندې خورم نو شی موږ ویل زه خپل باغ به یې نو بوتلو انډیواله پردي باغ ته دننه کړي او دومره زړور ګرځي خپرونه مې کړې ده پکې که نه او د رښتیا واکس را باندې راغی په خدای موږ نه لیدلی ده د رښتیا را باندې راغی چې هم کته انډیواله ما دا څنګه چې دی ولې نواب خانه وای ما او دا وکنه رشته ته وی کنه اکی اتینه پښتنو کدا مونږ هغه خبر نو مونږ لکه دا دیو باغ دی خدای نیواله موټر سایکل باندې سړی خو هغه رقم د جانانه انسانو چې هغه وګوري بیا یې ویلي وای ښه کار مو چې دراغلی بیا زمونږ د خبرونو ستاینې مو کړه بیا دینه مننه وکړه چې تاسې راغلي یاستئ او بیا چې تلو یو رقم ته انګور راته راوش کول ښه ډېر راته ویل چې ویسې وې ځان سره نه دا خو مشهوره سړی دی ده خو الیاس کړی موږ به چا ونه غربې نواب خان نه دی غربوم هغه باغ یو وخت کې د موږ خو پلار مې بیا پټ خرڅ کړی لار دې ګوري فلم بوکس کې هغه تله پاکستان ته اوس مې نه ګوري هغه هلک پېژنې کوم یو هغه دروازه کې ولې نه پېژنم څوک دی خدای او وینې دا مې میولان ده څو دي میولان ده دا او دا دي میولان دی که نه دی دا او دا د ما سره باندې ستړي مشي را سره تاسو کې چا تعقیب کړی دی یوازې هغه قاري صاحب دی نه ګوري هغه راسره ورانه ده قاری صاحب مې اوس پس له دې میولان کی ولې او د ما پیاله کې عکس ولیده ښه در باندې مین سو ماشاءالله لکه زه څه په چرګو مین سوم خبره واړې راواړې هم دا چرګې بس که که نه ما ته زنګ ووهه ما نه نه مې دا کړې عصمت زنګ والي عصمت زنګ والي الو عصمت ښه یې دوبۍ نه زنګ والي رول مې هغه وای نواب خان غوا باندې سر کوټی کړی چا کوټه پې غورځول نه کوټې سره پې کوټی کړی ده څنګه نه نیخي نه وا بې اجازې هغه کار نه کوي او که نه یا خو دوبۍ کې د عصمت خان تا ګوري فیسبوک کې او فلم بوکس کې دې ګورم ډېر ښه انسان دی هغه دوبۍ کې دی او کله کله ما سره اړیکه نیسي او ډېر خوشحاله دی اول دې نه ما اجازه اخیستې وم دغه چې دا کس ځان سره هغه کوم راپورته کوم ملګری کوم څنګه اجازه دی ده هغه راته ویل داسې خبره درنه خپره نه شي چې زمونږ دوی خو کاخیل دي که نه او کاخیل خو بیا داسې یو معزز قوم دی دروند قوم دی د پښتنو قبیله ده نو په دې خاطر بیا هغه راته ویل داسې خبره د خولې نه ونه وځي چې هغه مشکل جوړ کړي دغه ته له کاګل نه ورکوئ ولې هغه خو تاسو افغانستان کې خلک کاګل ورکوي هلته هم نشي پرېږدي خو دا مینې داسې دي دا خو یې نه ده لاټن وګوره څومره رڼا یې جوړه کړې ده کم کاټن لاټن دا دغه موږ کاره به وکړنې دا وګوره نواب خان اور وانلې دا اور خو نه اخلم دې سیره باندې دیوالونه شته که نه او پنجرې دې مو راچولي نه ده ګرم ده نوابه دا دیګې خو دې ونه سوځېده تر نه مې سوځي دا دوی نه خوټېږي چای دې واله نوابه چای تاسې قاري صاحب چای وچکا کړي ما خو چې وچې که دا یې تا ته ډکه کړې مونږ د مولوي صاحب کې وچکې داسې مزه یې وکوله داسې مزه یې وکوله یاره یو کار دی چې څو سره پاتې شولو اوس پې زه پوهېږم ګنې چې نوی سړی ورته راشي حیرانه وي دا چی و ترجمه کې خلکو ته لګولې چې شیشهیي چاینکه کې راوړی و شیشو چاینکه وه هغه هوټل ده که نه نو خامخا به د قدر کوي ډېر ښه سړی و هلته م یو بل شی هم خوړلي و اول به ملال کړ چې مړه به سو بیا به مو اوس یې وپېژنه که تکړی پیزا او چاړه دې څنګه نیولی و سرچپه مې نیولې وه نه لالېده بیا مې په راسته کړه بیا لال مې کړه په څېره یې شیرخ هم پې اچوله
خوند یې ښه و داسې مزه یې وکوله هو کنه و زیړ شیانو شونډک یې کته ځوړند او بیا بیلچې راکړې په هغو هم خوړل داسې مزه یې وکوله پیزه پخوي درې خواهی چې لږه قاشوغه قاشوغه خی او بل هغه چې ولا سنم دی دا چیز نه پنیر په پاتې کې کړو یا چې ګرم شي هغه ویلی شي چې لاندې ته دی ورپسې دا قاشوغه راواغله داسې به کو داسې مزه خوندوره او مزه چې څنګه و چې چای ښه وکړه داسې چې و نه دا خو هم ښه ده خو هغه هم ښه و هغه د سپیشل چای کړو هغه چاینکه کې لورا معلومېده و کنه دلته معلومېږي دا وګوره نه هغه خو چای جوش کې معلومېده روژه کې چې هغه مور درته نیم ګلاس درکوي هغه چی روژه ماته کې چې نیم ګلاس چای ته ډکي شربت هغه خوند کوي که دا نه دا ډېر خوند کوي دا خوند کوي هو هغه زه بیا 5 روپۍ ویسم دوکان ته پړۍ راوړم او شپږ کوزې ترې جوړوم او روژه ورته ولې نیسي روژه روژه نه نیسي نواب خانه نه پلار مې وویل ولاکه یې اووه کلنې مزه هغه یې ښځې لپاره و چې واده ونه غواړي روزې نیسه نه اووه کلنې ما رښتیا وایي دا څنګه دا ولې خو نو وایي اووه کلنې که څونه وخت کې درته ولې څونه وخت دونه وخت نه کېږي 20 کاله مخکې بیا دې مختر نه ده کړې نه 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 اوس خو نواب خانه ته خو 20 کلنې نه اووه کلنې دا چې دا د افغانستان تاریخ شو دا 15 ونه شو او دې دا شل وکړه یا ته نه شو نه خو پلار مې ویلي زه خو نه وایم پلار یې ویلي دي دا زمانه خو نه وایم که بیا ووایم چې نه جګې مو مې نه وهي ډېر ډارېږي لکه څه نواب خانه و که نه خو پلار یې او حلیمي صاحب ته د دې والد صاحب سره کښېنه دومره یو معزز انسان دومره سنګین انسان چې حد پې تمام دی دا ما سره وکړه هغه کیمرمین هم راسره پوښتنه دې نه وکړه موږ یې بیخي پرېښودلي نه وه چې نه ته څنګه مانه ځي د چا ته والد صاحب والد صاحب یعنې پلار دی ښه پلار دی ښه سړی دی که نه دی ښه سړی ده خو ما ته وایي میلمانه به من کره نه راوړي ګوره بیا به خود ته غوسه کېږي دا داسې خبرې کوي خو میلمانه به ونه راولي زه بیا میلمانه بیا یم باغ کې کښېنم ګنډه کې ډوډۍ منډم بیا ور وړم او میلمانه یې څوک اتوشل والا ماشومان نه یاد شي هغه میلمانه ښه هلته ورانې کې هلته باغ دی که نه هغه یو توپ هم را سره کي نن موږ چېرته خپرونه کوله درنونکي وو که نه درنونکي یو ماشوم سره هغه شو یو ماشوم سره موږ ویل که دا ماشوم سره خبرې کولې چې یو دم یې پرې حمله وکړله نه وایي دا هغه د دې بل ماما زوی دی دلاغه پېژنې مې هغه ویډیوګانې کې موږ سره یي نو هغه دلاغه ورته وایي چې وروره دا خو هغه کې دی دا سنم دی هغه قرهباغ کې دی او دا ننګرهار دی ښه ښه لحاظ ورته بچم کوتې نوابه کده نه وي ځکه درته خو که هو داسې وایي که دی نه وایي د دې قدر خو هو مقاسې و که نه نواب خانه اوس دې دوکان نه چی وړي ځان سره نه ولې بیا پیسې غواړي و ګیلاس به مې بیا راکړي قاري صاحب خدای دې جنتونه نصیب کړي که او تا ته نور ډېر ګفټونه موږ تیار کړي صبر وکړه درکوي خیر اوسې څه شي جوبونه نه ډالېګانې تحفې دا زموږ د افغانستان د چوکیدار 2 سترګې دي او تاسې د چوکیدار 3 سترګې دي کیمره ښه دا چوکیدار ده ووایه خلک نه پرېږدي چې شیان پټي دلته لږ پرمختګ ډېر شوی دی تاسو افغانستان نه که دلته خدای دې موږ افغانستان کې هم 3 سترګې پیدا کړي مونږ بیا در ولېږو که نه هلته ته بیا ځان سره ویسې نه راځي هغوی خلک په تنګ کېږي ذهنیت سازي به یې وکړو یو افغانستان دی دې پکې بل افغانستان پیدا کړی د څه شي زینه راته جوړه کړه څه شي زینه څنګه خېږي ته اوس چې ته خو هغې څه خېل زینه راته دې باندې خپه کې د خطی شي ته وګوره نه سمه خطه دا تیرې دي پښه مې زوبلی نه زوبلی ما چې ورته ویله کاږل وکړئ او تاسې یې نه کوئ خو پاس خو څه کوترې خو نه ساتم که نه هغه کلي کې دي کلي کې دي چرګوړي
که دا دوکان تا ته خوشي کو که نه دلته چرګان دې راوړي او دلته ورسره ته هم ناست یې ښه ساعت به هم تېري هو که نه شیطاني به هم نشي کړی بیا یې واهم څنګه یې وهې ورته یم شیطاني مه کوي کرار یې کښېنه خبره کېږي که نه وایي ده په خبره پوهېږي واه ټلیفون ورته کوي دا ټلیفون کړی و دا اوس څه دی دا د دوی هغه ده که نه د ده نمره ده که نه ښه دې کې څه لیکلي ته یو ورقه راکړه راته یو تشه دا ورقه راکړه ته ده نواب خانه ته دا لږ ولوله دا څه شی دي پښتو کې خو زه چی نه شم ویلی دري کې ولوله راته درې کمې درې ته لاړ شم نه هغه کابل کې سیغنیم خلک فارسي خو پېژنې او فارسي کې فارسي ووایه د چې فارسی کې خو دغه لیکلي دي اما تنان عزیز گرامی اگر میخوای میلیونر شوی در کابل بانک بهترین به دست آورده شما کابل بانک برای هم دغه یې لیکلي نو ټاپر شي ټیج دغلته یې لګولی دا هغه سنجاق دی دا ټاپه نه ده د چی سینجي ده سنجي نه سنجاق ووایه ته سینجق آفرین سینجق خو مې زده ده که نه ها ته داسې ووایه که نه حلیمي پرنټینګ سروس چی شی وایي ما حلیمي پرنټینګ سروس حلیمي پنکورینګ سنکورینګ سم یې ووایه نه حلیمي پنکورینګ سنکورینګ چینی دی ویلې نه خو دم دا خو انګلیسي ویلې تا چینی ویلې حلیمي پنکورینګ پنکورینګ دا ښه د حلیمي خو د پکې سم او حلیمي خو پښتو ده که نه حلیمي بیا صحیح ده ښه نواب خانه موږ خدای پاماني ماخلو که نه دا یو څو خبرې ما سره کوي هغه سرچپه کوي کولی شي کولی شي ښه ته مانه یو څو پوښتنې وکړه دا یې د سرچپه وایي بل رقم ته وایي درته ته ووایې لکه څنګه ښه نن هغه کابل ته تللی دی بیدار صاحب هم کابل ته تللی دی کابل ته تللی نن بیدار صاحب کابل ته تللی دی دربار صاحب باکل ته وسرېدلی او هغه دی بیدار صاحب ښایسته آیفون موبایل لري هغه یې په $2000 اخیستی دی دربار صاحب ډېر ښي و لکه وی لري 2000 لاډر یې خاورې سم ګوګل ټرانسلیټ ده بس خپله کېږي که بله پوښتنه وکړم خوښه دي مهراب ګل مخلص ډېر ښه سړی دی ریمغاب ګل خملس ریټ کیوړه صاحب ښه نوابه هغه کرکټ کې وي هغه لکه نه ګورو ما پټ پټ کتلې راشد خان یې پکې ونه لیده ودې نه لیده نه پټ پټ کتلې توجه یې هلته مو ته وګوره دغه شیونه کې هم تا ته یو دانه جوړ کړو که نه څنګه ښه ګفټونه ډالۍ دي کم تحفې دي تحفې ډالۍ کومه دي زمونږ د هغه وروستۍ شیبې دي د خپرونې او چیک ورته ورکوئ ډالۍ کوئ راځئ چې د خپرونې په منځ کې ورته ورکړو چې خبره ختمه هغه درای کړله دا خو یې درکړله بل هم درکړي دا قناعت بخشه سړی دی په لږو قناعت کوي که نه ځکه نورې به نوي چی غاړه کوي دی رای غاړه کوي ډالۍ دلته ډېر شیان دي ته غلی شه دا درکوي اوس هو زه ورته هغه به راته راولېږي که نه و که نه صحیح ده که یا به مې زه خپل موټر پسې راولم بس وکش کاږي زه بیا یمه که نه بل ژمي ته رارسېږي د خیر نواب خانه بس د خیره سره نور ځو نه نواب خان خو نه ځي دا خو صحیح دلته په خیر موږ ځو کور ته ځو اوس افغانستان ته ځو عین موږ بل سبا راغلي وو بل سبا راغلي پرون نه بل پرون سبا نور هم تېر کړه نه خواره مسې ځو هر شیان هم پاتې دي جنتونه دې نصیب ابا غوسه کېږي ابا خو هسې پاکستان پېښور ته تللی خو فلم بکس کې مې ګوري که تا ویل چې نه ګوري خو ګوري هلته مې د بچخالګان مې ورښیي هغې ورښیي ښه صحیح ده نو خدای پاماني به وکړو که نه وبه یې کړو موږ لاړو خدای په امان نه ودرېږه داسې فلم بکس ته خدای پاماني هغه کیمرې ته خدای پاماني وکړه خدای په امان کامرې صاحب ولې داسې موږ خوشحاله شو چې د دوکان مو لیدی د جای مو لیده مینهوالو سره میولانو نه خوشحاله شو میولانو دغه دوکان مو لیده هر وخت راځئ ما ته یې ګوړه م راکړه او چای م راکړه او پیاله کې یې دماغ څه م وښکړه هر وخت م دلته راسئ ډېره زیاته مننه درنو ملګرو له تاسو څخه چې تر دې دمه راسره وئ او د نواب خان دا ځانګړې خپرونه
چې نن ورځ د حلیمي مطبعې میلمه هم و دلته مو راوړې و دلته مو دغه خپرونه ستاسې لپاره ثبت کړه درنو ملګرو که چېرته غواړئ چې چاپیز کارونه ترسره کړئ هغه که کارت وي یا بیلونه وي او یا لوحې وي یا د دې اړوند نور څه وي نو حلیمي مطبعې ښه ادرس دی او هغه کوالټي ښه ده د دې هغه شعار ډېر ښه دی چې ښه ټاکنه ښه پایله نو راشئ دلته زه باور لرم چې هېڅکله به پښیمانه نه شئ تر هغه چې له یوې نوې خپرونې سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو خدای زال څښتن تعالی مو سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان الله په امان که ډوډۍ م نه خوړلې هر وخت دیګی باندې کړی دلته به بیا وخورئ